ویستلې توره. د اسلام د هغه اتل کیسه چې په وړاندې د روم او فارس امپراتورۍ د اطاعت سرونه خم کړل. هو د هماغه اتل کارنامو ډک داستان چې په ایمانی قوت او سالم قیادت یې د ظلم او جبر لښکرې ماتې کړې. خالد بن ولید رضی الله عنه چې د نړۍ ستر قومندانان یې له جنگي تکتیکونو ګوته په غاښ کړل. ویستلی توره ناول تاسو ته ښایي چې خالد بن ولید رضی الله عنه څوک و، اسلام ته یې څه ورکړل او موږ ته یې څه پیغام پرېښی. یا داستان هر دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنج شنبه د شپې له 10:30 تر 11 بجو له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اوریدل مه هیروئ. ویستلې توره. د حماسو تمځای داستانی او ادبی خپرونه. د کائناتو د ستر څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د شریعت غږ راډیو درنو اوریدونکو او د حماسو تمځای داستاني خپرونې درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ او د ژوند چارې به مو په خیر روانې کړې وي. درنو اوریدونکو، په تېره خپرونه کې مو راسره د ویستلي تورې ناول 20مه برخه واورېدله او په نننۍ خپرونه کې به راسره د دې ناول 20مه برخه واورئ. مخکې له دې چې 20مه برخه پیل کړو، په سر کې هم د تېرې برخې څو په زړه پورې او لنډو صحنو ته تم کېږو. هغه سړي هغې ته وویل چې هغه جرید نه دی، مګر هغې ښځې هغه له مټو څخه ونیو او په ټېله کولو یې روان کړ او همدا یې ویل، ته جرید یې، ته جرید یې. ابو جریج خالد ته پاتې کیسه داسې واوروله. زما د بدو روحونو له علم سره ډېره ژوره دلچسپي وه او لی سپینې موشان مې پېژانده. کله چې راته معلومات وشو چې هغه یهودي جادوګر هلته را رسېدلی، نو په آس باندې سپور شوم او هلته مې ځان ورسولو. ابو جریج خپل څنګ ته د ناست خالد په اوږه باندې لاس کېښود. په جذباتي اواز کې وویل، موږ دواړه بوډاګان په اوښانو سواره شو او هغه غرنۍ سیمې ته ورسېدو د کوم په اړه چې ویل کېده چې هلته ښځه لیدل شوې وه. ابو جریج خالد ته د خیبر د پیښې حالات اورول، نو د یوې یهودۍ ښځې پیښه یې واوروله. خالد وویل، محمد صلی الله علیه وسلم هیڅوک نشي وژلی. ابو جریج وویل، اخر تر کله؟ هغه به یوه نه یوه ورځ وژل کیږي خالده. ابو جریج خالد ته نږدې شو او ویې پوښتل، آیا تاسې د محمد صلی الله علیه وسلم د وژلو کله هم کوم ترکیب نه دی سنجولی؟ خالد وویل، څو ځله. ابو جریج وویل، تا خو دا ونه ویل چې ته ځې، چیرته ځې؟ خالد وویل، مدینې ته. ابو جریج په حیرت سره پوښتنه وکړه، هلته د څه کولو لپاره ځې؟ د خپل دښمن څنګ ته؟ خالد وویل، زه د محمد صلی الله علیه وسلم د لیدو لپاره ځم او خپل آس ته یې پونده ورکړه.
دا وې د تیرې برخې څو په زړه پورې او لنډې صحنې اوس هم نوې برخه را سره تر پایه واورئ. هغه لږ لرې لاړ او شاته یې وکتل. هغه ته د ابو جریج قافله نظر ته ورنغله. خالد له زوړ ځای څخه وتلی و او ډېر لرې تللی و. هغه د آس رفتار کم کړ. هغه ته داسې ښکاره شوه لکه څرنګه چې غږونه هغه تعقیبوي. محمد صلی الله علیه وسلم جادوګر. د محمد صلی الله علیه وسلم په جادو کې طاقت دی. هغه سر ټیټ کړ او له ځانه سره یې وویل نه خلک چې په کوم شي باندې پوه نشي هغه جادو ګڼي او د کوم سړي چې مقابله نشي کولای هغه جادوګر شمیري. بیا هم څه ناڅه راز ضرور دی. په محمد صلی الله علیه وسلم کې څه ضرور شته. ذهن هغه څو ورځې وروسته بوتلو. ابو سفیان هغه کرما او صفوان راوغوښتل او ورته ویې ویل چې مسلمانان په مکې باندې د حملې لپاره راځي. ابو سفیان ته دا اطلاع 2 اوښسورو ورکړې وه چا چې د مسلمانانو لښکر د مکې په لوري په راتګ کې لیدلی و. خالد 300 د خپلې خوښې ټاکل شوي اسواره له ځانه سره راوستل. د مسلمانانو په لاره کې د کمین وهلو لپاره را روان کړل. هغه خپل دا سرخندونکې ډله په ډېره تیز سره په منډه کړه او راوستلې. د هغه مخې ته د 10 میلو لار وه. هغه ته ویل شوي و چې مسلمانان د کراع الغمیم څخه تر اوسه لا ډېر لرې دي. خالد په دې کوښښ کې و چې له مسلمانانو څخه مخکې کراع الغمیم ته ورسیږي. له مکې څخه 10 میله لرې د کراع الغمیم یوه د غره لړۍ وه چې د کمین لپاره موزون ځای و. که مسلمانان هلته مخکې رسیدلی وای نو د خالد رضی الله عنه لپاره جنگي حالات ډېر سختېدل. هغه په لاره کې یوازې 2 ځایه ډله ودروله او آسونو ته یې د دمې کولو وخت ورکړ. هغه په 2 ځایونو کې خپل آسواره خپلې مخې ته ودرول او ویې ویل دا زموږ لپاره سخته ازموینه ده. د خپلې قبیلې د لویوالي ساتونکي یوازې موږ یو. که موږ مسلمانان د کراع الغمیم دننه ونه درول او هغو مو تباه نه کړل نو په مکه باندې به د مسلمانانو قبضه وشي. زموږ خویندې او لورګانې به وینځي وي او زموږ اولادونه به د هغو مریان وي. 3 اسورو چغې کړې. یو مسلمان هم ژوندی نشي تلای. د خالد سینه خلاصه شوه او سر یې اوچت شو. هغه د کمین لپاره د ډېر ښه ځای ټاکنه کړې وه. هغه ډېر ښه جنگي چلونه سنجولی وو. هغه له ځان سره یوازې سوره ډله د دې لپاره راوستې وه چې هغه مسلمانان تیتوي او آسونه په منډو کوي او جنګیږي. د مسلمانانو زیات شمیر پلی وو. خالد رضی الله عنه ته دا یقین و چې هغه په 300 سورو باندې 1400 مسلمانان تر پښو لاندې ځپي. هغه ته په خپله جنگي پوهې او عقل مندۍ باندې دومره اعتبار و چې هغه له ځان سره د غشوشتونکو د راوستلو ضرورت هیڅ احساس نه کړ. سره له دې چې په غرنیو سیمو کې که غشي ویشتونکي په جګو ځایونو باندې کېنولي وای نو هغو مسلمانان یو خوښول او له منځه یې وړی شوای. خالد مخکې لاړ او ډله یې د لږ ځنډ لپاره ودروله او یو ځل بیا یې د خپلو سورو احساسات راوپارول. د هغه د خپلو سورو په میړانه باور و. مسلمانان لا تر اوسه پورې لرې وو. خالد د ساروانانو په څیره کې خپل 3-4 کسه مخکې لیږلي وو چې د مسلمانانو د تلو او د هغو د نورو کوایفو خبرونه یې ورکول. هغه په وار راتلل او ویل چې مسلمانان له کراع الغمیم څخه څومره لرې پاتې دي. خالد د هغې خبرونو مطابق د خپلې ډلې رفتار تیزولو. مسلمانانو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په عادي رفتار سره د هغې کړۍ خواته روان و چې د هغه لپاره خالد په کراع الغمیم د خورولو لپاره روان و. خالد هغه اطلاع درک نشوای کړای
او ور باندې پوه شوی نه و چې مسلمانانو له ځان سره ډېر پسونه او وزې راوستلې وې. هغه ته د دې پوښتنې ځواب لاس ته نه ورتلو چې هغوی په مکې باندې د حملې لپاره راځي، نو هغو پسونه او وزې ولې له ځانه سره راوستلې وې؟ د خالد یو ملګري دا خیال ظاهر کړ چې شاید هغوی ته ویره وي چې که محاصره اوږده شي نو خوراک به کم شي، په هغې صورت کې به هغوی د هغو څارو غوښه وخوري، له هغه څخه پرته څاروي نور څه په کار راځي. خالد وویل عاجزانو ته ښکاره نه ده چې هغوی به تر مکې پورې ونه رسیږي، د هغوی پسونه او وزې به موږ وخورو. مسلمانان لا تر اوسه پورې له قراع الغمیم څخه 15 میله لرې وو چې دا د عصفان سیمه وه. په دې وخت کې خالد د غره په دې لړۍ راننوت. هغې خپلې ډلې د غرونو په لمنو کې له یو بل څخه لرې لرې تم کړې او خپله د کمین نیولو لپاره د موزون ځای د لیدو لپاره مخکې لاړ. هغه تر درې پورې لاړ. همدا لاره وه له کومې څخه چې قافلې او ډلې تېرېدلې. هغه له دې ځایه مخکې هم تېر شوی و، مګر په دې نظر یې دې ځای ته نه و لیدلي. په هغه نظر یې چې نن ولیده، هغه د درې له دې خوا او هغې خوا څخه په اوچتو ځایونو اوچت شو او ویې لیدل. لاندې راغی، د غونډیو شاته لاړ او د آسونو د پټولو داسې ځایونه یې ولیدل له کوم ځای چې هغوی د اشارې په ترلاسه کېدو سره بې له ځنډه راووځي او په مسلمانانو باندې په بېخبرۍ سره حمله وکړي. هغه د 683 کال د مارچ اخري ورځ وه. موسم لا تر اوسه پورې یخ و، مګر د خالد او د هغه د آس خولې تویېدلې. هغه د کمین سیمه وټاکله او خپلې ډلې په څو برخو تقسیم کړي. آسونه یې د درې په یوه سیمه کې پټ کړل. اوس هغه خپل هغه سړي چې دوی ته یې د مسلمانانو د پرمختګ خبرونه ورکول له خپل ځانه سره ودرول، ځکه دا ویره وه چې مسلمانان به د هغو اصلیت معلوم کړي. مسلمانان نږدې راغلي وو، د شپې هغوی تم شوي وو. د سهار له لمانځه څخه وروسته کله چې مسلمانان خوځېدل، یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل ستا حالت وایي چې ته په منډو راغلی او تا کوم ښه خبر نه دی راوړی. د مدینې هغه مسلمان وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، خبر ښه نه دی خو دومره بد هم نه دی. د مکې والا نیت صحیح نه دی. زه له پرون څخه د قراع الغمیم د غرونو په منځ کې ګرځم را ګرځم. په الله جل جلاله قسم هغو زه ونه شوی لیدلی. کوم چې ما ولیدل او راغلی یم، ما د هغو ټول نقل او حرکت لیدلی دی. څوک دی هغه؟ هغه ځواب ورکړ له اهل قریشو څخه پرته نور څوک کېدلی شي؟ هغه ټوله سواره دي او د درې چار چاپیره د غټو تیږو او غونډیو شاته پټ شوي. شمېرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جاسوس وویل د 300 او 400 ترمنځ دي. که ما صحیح پیژندلی وي نو هغه خالد و چې ما ټوله ورځ په پټه پټه هغه په منډو ترړو لیدلو. زه دومره نږدې تللی وم چې که هغو زه لیدلی وای نو زه یې وژلم. خالد خپله سواره د درې چار چاپیره خواره کړل او پټ یې کړل. آیا دا به غلط کار وشي چې هغوی په کمین کې کینی؟ له صحابه کرامو رضی الله عنهم څخه کوم یو وویل د مکې والا ته چې زموږ اطلاع رسېدلې ده نو هغوی به پوه شوي وي چې موږ د مکې محاصرې ته راغلي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په الله جل جلاله قسم، د چا په لاس کې چې زموږ د ټولو ځانونه دي چې که د قریشو اهل زه د جنګېدو لپاره راوبللم هم زه جګړه نه کوم. موږ چې په کومه اراده راغلي وو موږ هغه اراده نه بدلو. زموږ نیت مکې ته تګ او د عمرې کول دي او موږ دا پسونه له ځان سره د قرباني کولو لپاره راوړي دي. زه په خپل نیت کې تبدیلی وکړم، خپل الله جل جلاله نه ناراضه کوم. موږ د جګړې او وژنې لپاره نه، د عمرې ادا کولو لپاره راغلي یو. یو صحابي پوښتنه وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغوی په دره کې موږ تموي، نو آیا په موږ باندې د خپل دښمن وژل روا کیږي که نه؟
صحابه کرام رضی الله عنهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاوخوا ته راټول شوي وو. له دې صورت حال څخه د وتلو لپاره د لارې لټولو په برخه کې په بحث او مباحثه کې شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی خبرو ته په غور سره غوږ نیولی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 آس سواره وټاکل او هغوی له هدایاتو سره مخکې ولېږل چې هغوی دې تر کراولغمیم پورې ورسیږي، مګر درې ته دې ننه نوځي. هغوی د خالد رضی الله عنه د ډلې اندازه اخلي او دا ډله دې په هغو باندې داسې حمله وکړي چې په شا بیرته راځي او خواره دي شي. هغوی ته دې داسې تاثر ورکړي چې د مدینې والاو د هر اول لښکر دی. هغه 10 سوارۍ له دعاګانو سره رخصت کړل او لاره یې بدله کړه. هغه چې کومه لاره ونیوله هغه ډېره سخته لاره وه او اوږده هم وه، مګر هغه له جنګېدو څخه د ډډې کولو زیار ویستلو. یو مشکل دا هم و چې په اهل مدینه کې یو سړی هم نه و چې له دې لارې څخه خبر وي. دا یو بله دره وه چې مسنی المرار نومېدله. هغه ته یې ذات الحنزل هم ویلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو ملګرو سره دې درې ته ورننوت او د غرونو د لړۍ له همدې لارې څخه تیر شول، کومې څخه چې څوک نه تیرېدل. هغه لاره د چا د تیرېدو وړ نه وه. د خالد نظرونه د مسلمانانو د هر اول په ډلې باندې لګېدلي وو، مګر د هر اول دا 10 سواره ولاړ وه. کله ناکله د دې ډلې 3-4 سواره تر درې پورې راتلل او دې خوا او هغې خوا ته یې کتل او بیرته تلل. که هغه پوره 10 سواره درې ته راغلي هم وای نو خالد هغوی تیرېدو ته پرېښودل، ځکه چې د هغه اصل ښکار شاته را روان و. دا کومه زړه پیښه نه وه، د څو ورځو مخکې خبره وه. خالد رضی الله عنه خفه کېدو چې د مسلمانانو لښکر تر اوسه پورې نظر ته رانغی. آیا هغوی خوځېدل وځنډول یا هغو ته د کمین خبر ترلاسه شوی دی؟ هغه خپل یو سپور ته وویل چې هغه دې په بدله څیره کې لاړ شي او ودې ګوري چې مسلمانان چیرې دي او څه کوي. په دې دوران کې 10 سورو خپل تګ راتګ جاري وساتلو. 1-2 ځله هغه تر درې پورې راغلل او لږ تم شول او بیرته لاړل. 1-2 ځلې هغه په غرونو کې کومې بلې خوا ته ننوتل. خالد غلی غلی هلته راغی. هغه سواره له هغه ځایه بیرته لاړل. په دې توګه هغوی د خالد توجه د ځان لوري ته کړه. د خالد سواره د اشارې په انتظار کې په کمین کې غلي پاتې شول. لمر کېناستلو. کله چې د خالد اخسپور جاسوس بیرته راغی، جاسوس خالد ته وویل هغوی هلته نشته. خالد په تنزیه لهجه سره وویل آیا اوس ستا سترګې انسانان نشي لیدلی؟ اخسواره وویل یوازې هغه انسانان لیدلی شي چې موجود وي، چې نشته هغه نشته. هغه خوځېدلي او تللي دي. چیرته تللي دي زه نشم ویلی. خالد نور هم پریشانه شو. د دښتې ماښام ډیر تیاره شوی و، نو هغه محسوس کړه چې د مسلمانانو د هر اول سواره هم هلته نشته. هغو ته د هغو د اسونو ششنارې غوږو ته نه ورتلو. سهار چې راوخوت نو خالد له درې څخه ووت او ویې لیدل 10 سواره غایب و. هغه ته د خپلې ناکامۍ احساس وشو. د هغه ارادې او د هغه جنگي پلانونه له خاورو سر خاورې نظر ته راغلل. هغه فکر وکړ چې خپله تر اسمان پورې لاړ شي، مګر د پیژندل کېدو د ویرې له وجې تم شو. هغه 2-3 سړي جګو غرونو ته جګ کړل چې هرې خوا ته نظر وکړي. سواره هم نظر ته رانغلل. ورځ نیمه تیره شوه، هغه ته هیڅ خبر رانغی. د مسلمانانو د هر اول 10 سواره هم نظر ته رانغلل. د هغه هیله وه چې هغوی راځي. د ماسپښین سره برابر د هغه یو اسپور آس په ډېره تیزۍ سره په منډو کړی و. تر ده پورې راغی او ودرېد. سپاره تیزې تیزې خبرې کولې او ویې ویل
له ما سره لاړ شه، څه چې ما ولیدل هغه ته هم وګوره. تا څه لیدلي؟ سپاره وویل قسم په الله جل جلاله هغه دوړي د کومې قافلې نشي کېدلی. آیا داسې نشي کېدلی چې هغه د مسلمانانو لښکر وي؟ خالد آس ته پونده ورکړه او د مکې په لوري له غرنۍ سیمې څخه ووت. هغه ته له ځمکې څخه د اوچتو شوو دوړو وریځ نظر ته ورغله. خالد وویل په الله جل جلاله قسم د قریشو په قبیله کې داسې څوک نشته چې محمد صلی الله علیه وسلم غوندې پوه او عقلمند وي. هغه زما له کمین څخه وتلی دی. مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشرۍ کې د کراع الغمیم له بلې خوا څخه د مکې لوري ته وتلي وه. د شپې د هغه 20 سواره هم له لرې لارې څخه د هغه شاته لاړل او له هغه سره یو ځای شول. خالد آس راتاو کړ او پونده یې ورکړه. هغه د کراع الغمیم دننه روان و. آس یې په منډو کړی و او چغې یې وهلې بهر ته راشئ، مدینې والا مکې ته تللي دي، ټول سواره مخې ته راشئ. په لږ ځنډ کې د هغه 300 آس سواره هغه ته راغلل. خالد خپلو سورو ته وویل هغو موږ وغولولو، تاسې نه منئ چې هغوی تیر شوي دي، د تیریدو کومه بله لاره نشته. موږ ته اوس د ژوند او مرګ منډه لګول پکار دي. که سس شوی نو هغوی مکه محاصره کوي، هغوی لوبه ګټي. نن چې د مدینې په لاره مدینه نږدې پاتې شوې وه، خالد ته په یاد راتلل چې هغه ته په مکه باندې د مسلمانانو ویره خوره وه، مګر هغه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې چال باندې آفرین او تحسین راتلو. هغه خپله د فن، حرب او ضرب ماهر او مینهوال و. هغه پوه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اول خپل 20 سواره د غولولو لپاره رالیږلي وو. سپرو هغو ته په ډیره کامیابۍ سره دوکه ورکړه او یا د هغو توجه یې ځان ته راوګرځوله او مسلمانان له بلې خوا څخه ووتل. خالد له ځان سره وویل دا جادو نه ده، که د خپلې قبیلې سرداري ماته تر لاسه شي نو د جادو دا لوبه زه هم ښودلی شم. دا صحیح ده چې د هغه پلار هغه ته داسې عسکري روزنه ورکړې وه چې د جګړې د ډګر جادوګر یادېده، مګر د هغه له پاسه یو سردار و ابو سفیان. هغه د قبیلې سالار اعلی هم و. تر هغه لاندې خالد خپل کوم چل نشوای چلولی. د هغه دې مجبورۍ د په زړه کې د ابو سفیان په خلاف کرکه پیدا کړې وه. د شریعت غږ راډیو درنو اوریدونکو او د حماسو تمځای داستاني خپرونې درنو مینوالو، دا وه د ویستلي توري ناول 21مه برخه چې ما تیشه خونزاده د روضة الله مومن په همکارۍ تاسې ته وړاندې کړله. تر بیا او بلې برخې چې موږ ستاسې په خدمت کې حاضرېږو، په پاک الله مو سپارو. تاسې د راتلونکي برخې څو په زړه پورې او جالبې صحنې واورئ. موږ در څخه اجازه اخلو. ښه شپه، ښه خوبونه. هغه ته د څو ورځو مخکې پیښه یاد ته راتله. 1,400 مسلمانانو هغه وغولولو او د ده له کمین څخه ووتل او د مکې لوري ته لاړل. خالد هغو ته وویل نن هیر کړئ چې ستاسې سردار څوک دی. صرف دا په یاد ولرئ چې په مکې باندې طوفان راځي. خپل عزت وژغورئ، دلته درېږئ مه، د یو بل مخ ته مه ګورئ. خپل ښار وژغورئ، خپل دیوتاګان وژغورئ. په ټول ښار کې منډې رامنډې شروع شوې. د جنګېدو والا خلکو توري، برچي، غشي او لیندۍ راواخیستلې او د مکې د دفاع لپاره راووتل. ابو سفیان پوښتنه وکړه خالده هغوی چیرته دي؟ خالد وویل که ته دا پوهیږي چې هغوی نه راځي نو دا ډیره خطرناکه غولیدنه ده چې ته یې خپل ځان ته ورکوې. ابو سفیان او خالد له لرې څخه ولید او په منډه راغلل. مسلمان سواره وویل ما د محمد صلی الله علیه وسلم پیغام راوړی، راغلی یم.
موږ د جنګېدو لپاره نه یو راغلي، موږ د عمرې دپاره راغلي یو، عمره کوو بیرته ځو. اکرمه وویل ته ټوکې کوې، هیڅوک نه مني چې د ولید زوی خپل دین خوشي کوي. خالد وویل د ولید زوی خپل دین پرېښود. درې واړه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضور ته لاړل. له ټولو څخه مخکې خالد بن ولید دننه لاړ، د هغه شاته عمرو بن عاص او عثمان بن طلحه لاړل. درې واړو د اسلام د قبلولو غوښتنه ښکاره کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچت شو او ودرېد او درې واړه یې په وار وار په غېږ کې ونیول. د حماسو تمځای د اسلام د ځلانده تاریخ له زرینو کرښو تاریخي ناولونه او داستانونه هره دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 بجو څخه تر 11 بجو پورې له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اورېدل مه هېروئ. د حماسو تمځای